د تقریر د لارې نه د مزاحمت د لارې هر یو کور کمانډر پرې کېدو اسلامآباد طرف لا د روح کوو ځان معلومیږي چې تو ډېر کړی رای دغه بلې دلیل نه ګوره چې د مو په دغه ځای کې اوس دلته افریدو وروڼو یو احتجاج وکړلو او هغه احتجاج دلته کې د یو کشمیر د ازادۍ په حواله و زه په دغو خلکو لعنت یم ستا مسجدونه چې هغه کې به درې زره خلکو عبادتونه کول لمونځونه به یې کول هغه جوماتونو کې سپي وتړل دلته کې چې څومره هم د تیرو ولسونه راغلي دي او د باړۍ چې کوم دلته ولسونه دي ترین چې کوم تحریک اعلان شوی رای موږ ډېر ډاډ ورکوو او د پښتون تحفظ مومنټ د شفیع خبر لخوا موږ د تاسو سره شانه په شانه ولاړ یو محترمو تاسو دغې خبرې ته نن لږ فکر وکړو چې یو طرف له د موږ د تیرو ولسونه هغه باندې ماټر ګولې ویستل شي یو طرف له د موږ د میندو د بچو د میندو په کتونو کې بچي د یخنۍ له امله مري بل طرف له د ماشومانو نمونې شولې د یخنۍ نه بل طرف له د موږ میندې چې کوم دي هغه د یخنۍ د واورو او د ګالۍ د وجې نه هغه پالیس مرض وولې او بیا داسې خلک چې 100 زره او 1.5 زره په یوه شپه ګډون کوه او هغه په غرونو کې د واورو له امله سلایډینګ کوه او د غرونو نه شپې په 2 بجې غورځېږه بیا ته ګوره چې د موږ بزرونه چې هغه بزرونه چې ورځې بېدنه 2 کروړه 7 کروړه به سرمایه پورته کېدله هغه بزرونه ړنګ کړل شول هغه مسجدونه چې هغه کې به 3 زره خلکو عبادتونه کول لمونځونه به یې کول هغه جوماتونو کې سپي وتړل په هغې کې خره وتړل په هغې کې زلې خپلې چنېلې ګلو کړلې هغې نه یې چې کوم دي څونه فارم هاوسونه جوړ کړل هغه کورونه چې 3 چاته به وو هغه نه چیک پوینټ جوړ کړل هغه نه چیک پوسټونه جوړ کړل بیا د دغه بلې دلیل نه ګوره چې د مو په دغه ځای کې اوس دلته افریدو وروڼو یو احتجاج وکړلو او هغه احتجاج دلته کې د یو کشمیر د ازادۍ په حواله و زه په دغو خلکو لعنت یم زه دا خلک د دغه وطن ځلولون ګڼم زه دا خلک د دغه وطن خاین ګڼم زه دا خلک د دغه وطن سهولتکار ګڼم د موتو په تلولۍ کې د موتو په سهولتکارۍ کې د موتو په مصلحتو په مفاهمت کې دا خلک ننګه کړو دغه خلک دا ټارګټ کول دي دغه ته شرم پکار دی چې یو طرف له 80 زره خلک لک خلک داسې ګډوډ کړلم یو طرف له دی یو داسې ګډوډ کړم چې زه د ټوپک په زور وخت کړم زه جبري نقل مکاني د په ما وکړله دغه دا ټکی ته په خوله نشي کولی چې زه د ټوپک په زور وتایم زه جبري نقل مکاني د مشاهیرو ته وایي چې اورو له امله ووتې چې تا نه معلومېږي چې تو ډېر کړی رای تا نه معلومېږي چې تو ډېرې پیسې اخیستې دي بیا تا نه معلومېږي چې ته یې ټوپک په زور خاموش کړ شوی یې تو مصلحت کړی رای نن خبره دا ده چې نن یو وضاحت کوو چې موږ دغه ځوانان موږ دغه د تیرا چې کوم متاثرین کوم تحریک دی دغه له بې دوام ورکوو او لاند سوچ پرې نه کوو پرېشته هر یو کور کمانډر پرې کېدو اسلامآباد طرف لا به روح کوو دا خبره یو ډول ده چې دا خبره ختموو نه د موږ د وجودونه د دغه قوم نه قربان شه د موږ دا سرونه قسم په بالله چې دی نه قربان دي نن وګایرو ده نن ودرېږو که موږ د سره چې په کوم طرف ښیو چې سره لوړ نه شو شپې سره ونه کړو ورځ ساتېري نه کړو نو په هغه ورځ باندې په موږ لعنت ویو د مو محترمو یقین سره ته وایم چې دا یو وخت دی دا یو ورځ ده په هر صورت کې په هر حالت کې په کوم موړ چې وي خدمت د قوم کول دي د دغه ولسونو کول دي د تیرو ولسونو سره موږ مخکې ولاړ وو اوس انسان ولاړ یو صرف د تقریر د لارې نه د مزاحمت د لارې د قوم د وطن د ننګ د غیرت د جرأت د لارې د بهادرۍ د لارې او د قربانۍ د لارې سره ولاړ یو صرف تقریرونه نه کوو بلکل د سره ولاړ یو مخکې سره ولاړ وو اوس سره ولاړ یو